د مزل راډیو فیسبوک باندې درنو لیدونکو ستړي مشئ، ورځ مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د لغمان ولایت ځایي مسؤلین وایي د مهترلام په کرنج سیمه کې د 3.4 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو د یو کوچني بند رغولو چارې پیل شوې. دغه بند د 3000 متره مکعب اوبو زیرمه کولو وړتیا لري. تېره ورځ د تورخم کندهار د سپین بولدک د نیمروز د ورېښمو پل او د هرات ولایت د اسلام کلا له لارې 993 افغان کورنۍ کډوال چې په ایران او پاکستان کې اوسېدلي خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست کې د جنوب ختیځ زون په کچه د بیلابیلو ناروغیو د تشخیص په موخه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د 250,000 امریکایي ډالرو په لګښت د PCR برخه فعاله شوه. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معاونیت د عملیاتي څانګې قطعي منصوبینو د سوالګرو د راټولولو کمپاین په لړ کې د کابل ښار له بیلابیلو برخو 115 تنه سوالګر راټول او د ثبت په موخه یې اړونده ادارو ته سپارلي دي. او اوس هم څو بهرني خبرونه. اسرائیلو د غزې په شمال بیت الاحیا کې په یوه 15 پوړیزه ودانۍ برید کړی چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 7 فلسطینیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او شیخ نعیم قاسم په لبنان کې د حزب الله ډلې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. شیخ نعیم قاسم به د دغه ډلې د وژل شوي مشر حسن نصرالله پر ځای رهبري کوي.